ګرانو کتونکو السلام علیکم. زه محمد سلمان همدرد د حق غږ پښتو چینل خبري لنډیز کې ستاسو قربا اوس تاسو پام را اړوم د مهمو خبرونو لنډیز ته. د ملي مصالحې عالی شورا رئیس عبدالله ویلي د افغانستان امنیتي وضعیت ترنګلتیا خلک له جدي اندېښنو سره مخ کړي دي. عبدالله د جمهوریت د ملاتړ پر یووالي ټینګار کړی دی او زیاته کړې ده چې افغانان له یوې ډېرې سختې ازموینې سره مخ دي او په دې حساس شرایطو کې نه باید اشتباه وشي. د ایران د بهرنیو چارو وزارت ویان سعید خطیبزاده ویلي چې هیواد یې له افغان دولت سره دوستانه اړیکې لري. د افغانانو په مشرۍ د سولې بهیر ته ملاتړ ته دوام ورکوي. نوموړي ویلي چې دوی په افغانستان کې د تاوتریخوالي کمولو لپاره خپلې هڅې کړي دي خو له بده مرغه چې مثبته پایلې نه ده لرلې. د ریسپانسبل سټیټ کرافټ په نامه امریکایي خپرونې په افغانستان کې د امریکا د روانې جګړې په اړه راپور خپور کړی دی. راپور کې راغلي په افغانستان کې پاتې کېدل ممکن د ځاني زیانونو سربېره امریکا ته په ټریلیونونو ډالر مالي زیانونه هم واړوي. او د یمن د انصارالله ډلې د سیاسي دفتر غړي ویلي چې دوی په سعودي عربستان خپلو بریدونو ته په شدت سره دوام ورکړي. محمد البخیتي له المنار شبکې سره په مرکه کې ویلي که چېرته سعودي خپلو بریدونو ته دوام ورکړي نو دوی به یې هم پر وړاندې ودرېږي او پر دغه هیواد به خپل بریدونه لا ډېر کړي.